باغ عشره کې یو عمل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه عمل ته اعتکاف وایي. اعتکاف څه شی دی او د اعتکاف څه فایدې دي؟ اعتکاف په اصل کې بندېدل یا بندولو ته ویل کېږي. نو علما وایي اعتکاف په دې نسبت هم ورته وایي چې سړی ځان یو ځای کې بند کړي د الله د رضا دپاره او د عبادت دپاره. او بعض علما فرمایي چې بندول د ګناهونو دی، دی په ځان ګناه بنده کړي، داسې ماحول کې وردن نشي چې دی ډېر ګناهونه ختم شي او ګناهونه پرېږدي. او ما چې کوم حدیث درته ولوس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره زوی دی، او هغه صحابي دی چې یو ځل دی وایي په بخاري شریف کې حدیث دی د ده ترور و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د حضور پاک بیبي ده او د ده د مور خور ده. نو زه حضرت میمونې کرم شپه تېره کړه په دې خیال چې د حضور پاک د شپې عبادت زه ووینم، هغسې عبادت زه صحیح کړم. د یو ځل نه څو ځله د شپې د حضور پاک د خپلې ترور د مور د خور کور کې تېرې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام عبادت هغه یاد کړی دی او خلکو ته یې رسولی دی او د شپې او سره تهجد هم په جمع کړي دي لا ماشوم راکوټ یې وله. او بیا حضور پاک مبارک ته لوټه ډکه کړې ده او هغې وله دعا هم کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمة، خدایه ده ته قرآن وښیه، د قرآن علم او د قرآن پویه ورته وښیه. او حکمت څه ته وایي؟ د دین مسئلې د خپل مناسب ځای سره برابرول. یو مناسب مسئله یو ځای پیښ شي او څوک یو تپوس وکړي، دی وله د قرآن او د سنت نه په یو خاص انداز مسله راوباسي چې په دې عمل کوه، دې ته حکمت وایي. اگر چې د حکمت علماو ډېرې معنی ذکر کړي، نو خدای وله علم ورکړی و. علما ورته رئیس المفسرین کې صحابه وایي چې د ټولو مفسرین استاد دی په صحابو کې. نو هغه وایي د معتکف په حق حضور پاک داسې فرمایلی دي چې هو یعتکف الذنوب، دا ګناهونه د انسان نه بندوي. انسان داسې ځای کې کښېني چې دې ګناه بیا نه شي کولی. ګوره اعتکاف کې چې سړی په جومات کې کښېناسته، د سترګو د نظر د ګناه نه دی بچ شو، دې د سترګو د نظر ګناه بیا نه شي کولی. ولې؟ ځکه عموما د نظر هله کېږي چې بنده بعد بازار کې مارکیټ کې په لارو ګرځي، ښځو ته ګوري، نو دې دلته بند شو، جومات ته ښځه نه راځي او دې د جومات نه بار نو. او قزیم نو د اعتکاف کې دی، دې په داسې انداز کې سر یې ښکته وي چې په سترګو باندې مې غلط نظر په چاو نه لګېږي. دا اول خو د سترګو ګناه ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده، دې د هغه ګناه نه بچ شو. وګوره یو خبره درته کوم، دا هغه معتکف چې ځان سره په اعتکاف کې موبایل نه ساتي، ټچ موبایل، او که دې په اعتکاف کې ځان سره ټچ موبایل لادن نه کړي، نو دې لاړ او غرق شو، بیا دې برباد دی. ځکه ټچ موبایل ته صحیح راته صحیح دله به د ښځو تصویرونه خامخا مخې له راځي، دله به د جینکو تصویرونه خامخا راځي، دله به ډرامې او فلمونه خامخا مخې له راځي. نو اعتکاف کې به ټچ موبایل بالکل نه استعمالوئ، بلکې زه خو دا وایم ملګرو ته چې عام موبایل هم نه استعمالوئ. ځان مکمل کټ کړئ د کور نه، د دوستانو نه ځان کټ کړئ. یاره زه به پرې ضروري سوال جواب ډوډۍ رانه راوړم، زه به پرې کور سره ضروري خبره کوم چې ما ته پېشمني پاسې او ماله راوړی. دا پخوا چې موبایل نه وی نو خلکو اعتکافونه څنګه کول؟ دا موبایل چې نه وی نو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او که نه. نو اعتکاف اصل بندېدل، ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا، بلکل چې موبایل جومات دی ووایي که جواز یې شته د بعضې موقعو بعضې ضروریاتو په بنیاد، نو هم ځان سره موړی یکسویي پیدا کړي رب العالمین ته. او ټچ موبایل خو چې بلکل معتکف ځان سره اعتکاف ته یو نه ځي. یو څو کاله مخکې دا د 12 کالو خبره وه، پخوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو، ما ته یو اطلاع راغلی وه، ما په جمعه کې ویلي وو، یاره 10-15 کاله مخکې وی معتکفین په جومات کې ناست وو، جومات کې تاش کوه. هلکه تا جواري نه، وی جواري نه کوله، خو په دې ځان له روژه لنډوله. مې دې ته
دې ته سوچه مسلمان وایي تاسو په جومات کې کې د خدای سره بیا راته چاوي خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت دا خو جومات هم راته او کتان هم راته وخوړ بیا ما جمعه کې پیرزم کړو او بیا راته چاویلي خو دا خبره ما ته پته نشته خو ویلي وی لړو پکې خلکو بوله په جومات هلکه ته خدای ته ناست دی نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جومات ته دوه درې ملګري لکان اکثر دا لکان درې څلور کسان جومات کې کښېني یو بل سره ګپ شپ لګوي او خپلې یارانې په جومات کې داسې نه الله دپاره د جومات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جومات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم یو د لیلة القدر شپې ورځې بیا تاغه بیا د جومات بیا وشي او په رمضان کې د جنو چنو غرق هم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص شي نمبر یک دا ډېره لویه خبره څومره خرڅ شوه دویمه څه ده عبادت خو زبردست کوي زبردست عبادت وکړي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کې تکبیر تحریمه لاندې کې داسې خو مونږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام خر راته پته چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغر و او په تراویح کې ناست دي ګپ شپ لګوي چې امام د دویم رکعت خوله دي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورته تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر د دې خو ډېر لوی ثواب دی ډېر لوی دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان څلوېښت ورځې څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کړي څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کړه دی منافق نه دی دی د منافق نه خدای وویسته د ده د اور نه براءت راغی څومره لویه خبره مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه یو ځل راغی یو مجلس ته او په هغه مجلس کې خلک ورسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیاره ده هلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرېږده جمع لاندې یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ دې پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع یې خلک ټول راپاڅي موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلې کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدئ د حضور پاک صفت کېږي ما یې ستړي مشي چاته بس په یو سنت په عمل وشي که تلاوت کېږي دې سلام هم نه او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب په سلام وچې ټول وایي وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورترغاړو ځې د دې آدابو نه ځان خبر کړو نو خلق پستړو مشو په خیر د هغې غریب نه تکبیر اولا لا مونځ که لومبۍ رکعت یې لاندې کې امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو هیله رکوع له راغې بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولا دې لاندې کړه خو دا کمزورې پاتې شو تکبیر اولا نو بیا د مانځه نه پس یې ژړل چا ورته ویل صاحب ولې چا ټوکړې په ستړي مشو کې ویې نه نو وایي دا ولې ژاړې وایي 30 کاله پس رانه تکبیر اولا نه دې ته نو په معتکف خدا لاندې کوي دا منځونه خو دې را لاندې کړو چې 10 ورځې اعتکاف دې وکړه 550 او چې 9 ورځې راغلې که میاشتې یو کم دېر شوه نو سوچ ویې لکه 45 نو 40 لمونځونه زیات تکبیر تحریم سره 40 نه زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې څومره لویه خبره شوه تکبیر اولا او درېیمه خبره هم ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اولا هم د لاندې کړه او درېیمه څه فایده ده نفل باندې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې چې بانګ وایي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعته به وکړې د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوې ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته وپوره ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعته وکړې تهجد به کې ماشاءالله نفل دې وشو تهجد دې وشو نور د خدای نه څه غواړې دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده یې دا ده زما ورونو چې ته خدای ته د خدای په در کې کښېناست علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي ابن القیم هغه وایي د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه
مخلوق نه کټ کې او رب العالمین ته متوجه دا الله در کې زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب دی هغه ډېر د اعتکاف دا زور ورکوه زموږ کلي کې الحمدلله د هغه وخت نه تر اوسه پورې زموږ مېرې کاف نه الحمدلله خالي دي اوس خو تقریبا په یوازې زموږ تورنزو کې نه په ټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کېږي د خدای فضل خلک خبر شو خلک دې کې سره توجه پیدا شوه څوک چې شیطان زور کوي هغه ته خدای پاک دینداري په خلکو کې زیات کوي هغه به وي یو مثال به وي یو سړی دی یو شوم مالدار سړي اوچه راکړه د شوم سړي او زه نه ځم تر څو چې د سړي راکړې نه ځم نو هغه شوم که د خدای لپاره نه ورکوي نو به شرمېږي خو څه شی خو به ورکوي یاره دا راته څه په اوچره کې پروت دی دروازه کې ولاړ دی ونه دي دروازه کې ولاړ دی ونه دي راشه ځان ته خلاص کړه نو وله څه ورکوي زما ورونو الله شوم دی نه الله خو ډېر سخي دی الله خو ما ته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ما نه غواړه چې درکړم خو ما ته وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا دعا دا سوال عبادت دې چې ته معنی کې او کله نو مختلا او کبر دې په دوزخ ته دې ذلیل او رسوا وردان او یې نه غواړي رسوا کو کبر کې او مان نه غواړي رسوا کوم دې ذلیل کوم دې او یې مان غواړي الله خو شون نه الله تعالی خواړ تشتا دا وکافرانو وی چې ید الله مغلوله الله وی غلت ایدیهم بل یداهم دا الله لا سونه فراخ دي الله سره خواشتا الله غستړي کیږي نه دا الله سره چې سدي هغه کمیږي نه نو شوم ته تکینه نو تبه خالی نه دی الله خو سخی ذات دی نو چې ته الله ته په در کې کینې او نیت دې یا الله نظم الزم چې ما ګناهونه معاف کړي دا الله خدا جمعه خو بیوت الله وته ویلې شوی دی دا الله د عبادت ګورو دی دا الله د رضا ګورو الله خدا سے کوټ ته لکه زمون پچان دی بیت الله والله په کیوسی کې دا عیاذ بالله والله ته یو نسبت دی د تعظیم او د عبادت بیک ولاړې ده نظم الا چې الله زما ګناه الا بزم چې زما دعا قبول کړي الا بزم چې زما سوال قبول کړي دا رزق هم غوښته شي الا بزم چې مال فراخ روزي راکړي الا بزم چې زما دعا قبول کړي ستا په در کې راسته تبیا د خدای سخات او د الله جوش د رحمت تبیا کوه هغه مشوره واقعه ده سړی بیت الله ته تاوید او لبیک وی دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بنشي لیکن په ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وای او د ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک وی شي خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بند شو اساس لبیک اللهم لبیک من نه نه لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی لبیک خو आवाज وراته لا لبیک لا استاد لبیک قبول نه یو سړی وسره خوا کې روانو د आवाज هغه مورید هر اوري وې دا خوا خو راځي نو دا आवाज چې راځي دا تا تکیږي دا ته اوري وې وې دا خو چې دا کله نه دلته چې وان دا आवाज ما تکیږي نو چې نه قبلېږي ځان سره ستړي کې اسې تاوی کې بیت الله نو ځان ستړي کې چې نه قبلېږي ولې چې وې او تاسو وې دې ګناګار دا خدای دې در لراغلې دې کورلا او دلته خدای ته بیا تا ته حاضر یم او الله وستا حاضری قبول نه ده نو زه خو بار به ګناه کړی د دل ترالما نو تما تبل درو قاجل تلاړ کما ما خدا درد الله سې کړی د دل تراغلی ما کته تبل در معلوم ما ته خیال تزم خو صبرې ګم نه زبا خدای ته د خپل حاضری پیش کوم چې دې او نو چې دبا یو ځل لبیک وي نو فرشتي به سره دوه ځله आवाज ورکول لبیک لبیک ور اصل خبره ده نیت او د اخلاص ده نیت اخلاص پیدا کړي الله زتا ته کې راستو الله ست عبادت تکې نه او دایت اعتکاف بیا کوم رسول الله صلی الله علیه مدینه منوره ته لا دویم کال د هجرت باندې روزه فرض شوې نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرې دوه کال پاتې شوی دی عذر د وجنه دوه کال یو کال په شوال کې بیا الله سروجیونه ور پاغه کې اعتکاف او بل کال پراتون کې رمضان کې شل شپې اعتکاف ویا کې رسول الله مبارک دوام شپې او همیشوا شپې
او امهات المؤمنین په کورونو کې اعتکافونه کول او د حضور پاک د وفات د پس بزنانو امهات المؤمنین په خپل کورونو کې اعتکافونه کول او دا اخیری لشپې دا رسول الله مبارک ورونه عائشه صدیقه فرمایي. بعض حضرات وایي چې د دې نه اکثر شپرونو المراد دی وایي اکثر لوی حکم د کلی ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب موقع او بعض علما وایي نه دا الله شپې ته مستثنا دي دا الله شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به رونولې د الله د رضا لپاره. زمارونو اعتکاف ډېر قیمتي دی ډېر زیات قیمتي دی او دا هر وخت نه کېږي. درې قسم اعتکاف دې ځان پې پوهېږي. یو ته واجب اعتکاف وایي هغه دی چې څوک منښته وکړي یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم هغه در باندې واجب دی خامخا دی. یو دا اعتکاف دی دې ته سنت علی الکفایه وایي. جومات کې به یو کس اعتکاف کوي د ټولې محلې غاړه خلاصه کړه او که داسې جومات و چې یو کس هم پکې اعتکاف ونه کړو نو د ټول محلې د خلکو د دې سنت چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې د ټولو غاړه بنده شوه. بلکې زموږ علما لیکي که څوک نیم کرای دی څوک کونیسي خو اعتکاف ته دی کښېنی ټیک ده دا کرایهدار ثواب ونه چې غوره دي غاړه پرې خلاصه کړه. او یو نفلي اعتکاف دی نفلي خو تاسو ټول کولی شئ که اصلي کوئ نفلي دا دی چې جومات ته ننوتې نو داسې وایه چې یا الله تر څو زه په دې جومات کې یم نو زما به اعتکاف بس که ګنټه که نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی وکړه. ٹھیک ده زمونږ د بعضې علماء په نفلي کې لږ خلاف شته. زمونږ بعضې فقها وایي نفلي لم روژه شرط ده شواروز نه کم نه کېږي د ورځې نه لیکن راجح قول دا دی چې ګنټه هم کولی شي نیمه ګنټه هم کولی شي 15 منټه هم کولی شي. نو اعتکاف دا وکړئ ښه 2 قسم جومات کې کولی شي 3 قسم جومات کې کولی شي 4 قسم کولی شي. یو لوی عالم دی علامه شعرانی دا یو کتاب د کشف الغمه هغه کې لیکلي د حضور پاک حدیث راوړل دي د پیغمبر علیه السلام وی چې څوک په رمضان کې په دې اخیری عشره کې اعتکاف وکړي دله به خدای پاک د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب ورکړي د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب بدل درکړي خدای پاک. ما که حواله د کتاب درکړه ده. او یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې دا دی چې څوک د ماښام نه ماسخوتنه پورې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې څوک اعتکاف وکړي ماښام لمونځ وکړو بیا کېناست تر ماسخوتنه پورې نفلي خو کولی شي او دې لمونځ کوي نفل کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي دله به خدای په جنت کې محل جوړ کړي. زمارونه اعتکاف وکړي. ښه هغه یو شاعر وی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یو سڑے چاہتا کی نہیں کہنا نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے. خپل معشوق ته وی دما تمنا دادا چې دما نساس تا د قدمونو په خپو کې ولي مونږ وایو الله تا ته اعتکاف ته کېناستو دا مو تمنا ده چې ستا په در کې زمونږ نسو و چې تا ته ممکنو الله و کسونه خوشحالیږي. دست طلب دراز کردم تا کام من برآید دست طلب دراز کردم تا کام من برآید یا تن رسد بجانان یا جان د تن برآید. وی ما دا خپل طلب لاس الله ته مخامخ نیولې یا به جانان یادوي یا به ورورسېږم او یا به مې ستا د وجود نه وځي. زمارونو د اعتکاف یو دقه فضیلت او فایده ده. او بل حافظ ابن قیم لیکلی دی چې ما چې کوم حدیث اوس دغه حدیث برنا کې چې ټول احوال د په عبادت بدلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعتکف الذنوب ګناهونه درنه بندوي ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دا حدیث مشکات شریف کې د خوب عبادت ته د ناست عبادت ته د ولاړ عبادت ته دې چې اعتکاف ته کېناست او تر څو دې اوتې نی دا یو سکند نه د په عبادت کې لیکل کېږي.
زمارونو دې میاشت کې یو خبره کومه ستاسو په دعاګانو او ستاسو په همت او زما دا اواز چې کوم مسلمانان اوري څه په پاکستان کې څه د بار ملک نه د هغې په همت مدد باندې او د الله په فضل مونږ لومبې چت الحمدلله په جومات واچو تېر شوې نهې په ورځ باندې په هغه لار باندې مو واچو او بره په هغه باخوا باندې مو واچولی شو نن خو دوی وی چې مونږ به پرې مونځ وکړو او ما وینا کچه دی لا خیر دی نن به نه کوو او انشاءالله آینده جمعه کې به مونږ د تبره تموان لګولي او مونږ به پکې که خیر بله جمعې نه مونځ مستقل شروع کوو انشاءالله چې دا چا امداد کړي چې د هغه ثواب هم شروع شي چا ځای ورکړي د هغې ثواب هم شروع شي او دا دومره تکلیف دی مونږ ته چې دا د په لارو کې خلک ولاړ دي تاسو ته پته هغه لارو هغې لارو پورې خلک ولاړ دی نو ګورې اوس هم زمونږ قرضدار یو او بل دا دی چې کار زمونږ ولاړ نه دی دویم چت به پیچوي انشاءالله جومات ته مې مدرسه به مې نو رمضان دی رمضان کې اجر ورکوي یو پاویا نو مونږ ولې عامې چندې نه غواړو تاسو نه چې څونه پورې وس کېږي نو دې څادر کې واچوئ ښه څونه پورې چا وس کېږي مونږ ته پوره ضرورت دی مونږ ته اوس د سیخ بیا پوره ضرورت دی د سیمټو ضرورت دی د کرش د شګې ضرورت دی د ریبه ضرورت دی په دې کافي خرچه وشوې لږ راکوټې لنټر نه دی دا ډېر لوی لنټر دی زمونږ واچو نو دا سره کوټې نه دی او نور کار هم بندو نه مونږ انشاءالله ما خپل لور ته وایي فایض احمد ته ما وی کو قرض راواله چا نه خو کار مه بندوه دویم چت باندې دیوالونه شروع شي انشاءالله العظیم ما دې ته مه بندوه ځکه ډېر بعضې دوستان دې الله دې خوشحاله کړي هغوی مونږ له د بند هم پیسې راولېږلې څوک وایي زمونږ نومونه مه اخله زه اخلم هم نه د چا نوم تعاون مونږ سره ډېرو خلکو وکړو ملک کې دننه دا زنانه قسم په خدای راغلی دا ضرر ته زه نه شم ویلی ما له پیسې راکړي وایي دا په جومات کې ولګوه هغه پیسې زه شمېرلی نه شم شمېرلی نه شم په هغې کې د 10 روپو هم وي د 20 روپو نوټ هم پکې وي د 100 هم پکې وي دا د ټولې کې راغونډې کې 3000 2000 نه وي دا مو چرګو هګۍ جمع کړي وي دا راله ولګوه چرګو هګۍ مو خرڅې کړي دا راله په جومات کې ولګوه نو چې دونه اخلاص څوک کوي رښتیا وایي الله پکې برکت اچي که بنا اچي انشاءالله مونږ یې په اخلاص لګو دا عادت چې ټولو ته ویم تاسو ته ویم ټولو ته چې تعبیر مونږ مضبوطه وو للو پتو کار نه کوو سیخ مونږ د نورو په نسبت زیات واچو ډبل هم واچو سیخ ځکه چې په دې به دنیا خلک ولاړ چې ټال راته نه کوي سبا دویم چت هم دی سیمټ مو زیات ولګول سیخ مو ټیټ ولګو زیات مو لګول او انجینیر دلته کې مونږ سره مامون دی الله دې خوشحاله کړي دا نجیب حاجي صاحب زوی دی او جاوید دی هغوی په خپل مشوره باندې کوي او ښه په اخلاص یې کوي او ما وی ښه بنیادونه هم ښه مضبوط کې چې ځکه دویم چت پې جوړېږي چې دا ښه د عمر نه مونږ به نه یو سبا او دا به انشاءالله العظیم نو دا ستاسو اخلاص دی څونه چې تاسو نه کېږي تعاون هغه وکړئ ځکه بار وله مونږ نه چندې غواړو نه چاته وایو نه د ما سوال عادت دی چې چا نه سوالونه کوو خو دا ما دا تقریر خلک بعض واوري نو بیا هغوی د هغه ځای نه څه تعاون او مدد را سره وکړي او الله سره مدد دی زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه کار زمونږ بندونه کار چالو دی انشاءالله العظیم یا آینده لا که خیر جمعه مونږ په دې باندې مونځ شروع کړو انشاءالله مونږ دا ګاونډیان هم غریبانان ځان سره په تکلیف کې کړي روجه ده خو د خدای د دین د مدرسې کار دی الله به هغوی له اجر ورکوي ځکه پردې کوله او ګلکاران دي او مزدوران دي دا هم تکلیف دی هغوی ته او موږ ته د ژبې تکلیف دی انشاءالله ګاونډیانو له به خدای اجر ورکوي برکات به ورکوي خوشحالۍ به ورکوي لار هم بنده کړې د خلکو ته تلل هم تکلیف دی خو دا د خدای لپاره ده انشاءالله په دې به الله پاک دې ټولو له اجر ورکوي ښه نو ټول په عبادت کې تیر شي بل الله ته سړی نږدې شي د الله نزدېکت پرې راځي او بل دا دی چې دا لوی ثواب دی پکې بل د مارونو یو بل اجر او ثواب شته پکې هغه دا دی چې دی کې